بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، د قیامت په ورځ به هر انسان ته د هغه د هغو کارونو ثبتونکی کتاب ورکول کیږي چې په دنیا کې د هغه کارونه ترسره کړي، او ده ته به وویل شي هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. د سورة جاسیه 9 آیت دی. دا زمون کتاب دی چې پر تاسې باندې د حق وینا کوي. بېشکه موږ هغه څه لیکو چې تاسې یې کوئ. نو د هر بنده لپاره یوه عملنامه شته چې د هغه ښه او بد عملونه پکې لیکل شوي دي، او دغې عملنامې د انسان هیڅ غټ او کوچنی عمل نه دی پریښی، او په محشر کې به هر انسان ته د دې لپاره ورکول کیږي چې ویل ولي او خپل عملونه پکې وویني. بندگانو ته د عملنامو ورکولو کیفیتونه سره جلا جلا دي. په دې شان چې مؤمن ته خپله عملنامه د آسان حساب نه وروسته په ښي لاس کې ورکول کیږي، او خپلو خپلوانو ته به خوشحاله ورستنیږي، خو ګنهګارو، منافقینو او بېدینو ته به د هغوی عملنامې په چپ لاس د شا له لورې ورکول کیږي، چې دا مهال به دوی د هلاکت او بربادي چیغې ووهي، خو ګټه به ورته نه رسوي. کله چې د بندگانو څخه د هغوی د عملونو په اړه پوښتنه وشي، نو د ښو او بدو اعمالو عملنامې به خپرې شي، او د عملنامو د خپرولو معنا دا ده چې راخلاصې او ور به کړی شي. لکه چې الله رب العزت په سورة تکویر کې 10 آیت کې فرمایي واذا الصحف نشرت، او کله چې عملنامې راخلاصې کړی شي، هر انسان ته به د هغه نیک او بد عمل بدله ورکول کیږي چې په عملنامه کې لیکل شوي وي. الله رب العزت په سورة اسراء کې 14 او 14 آیتونو کې فرمای وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. او هر انسان لازم کړی دی موږ له ده سره عمل د په غاړه د ده کې، او راوبباسو ده ته په ورځ د قیامت کې یو کتاب لیکل شوی چې وبویني هغه غوړېدلی، او وبویل شي ده ته ولوله دا کتاب، یعنی خپل عملنامه په خپله ولوله، پوره دی همدا ځان ستا نن ورځ پر تا باندې حساب کوونکی. هر انسان به خپله عملنامه په خپله لولي، په پایله به خپله پوهیږي او خپله نتیجه او مسیر به پیژني چې یا به جنت یا به جهنمي. یا الله موږ ته زموږ عملنامې زموږ په ښي لاسونو کې راکړه، او موږ باندې حساب آسانه کړه، او زموږ مسیر جنت طرف ته کړه. د الله په بندگانو کې
یوه ډله هغه خلک دي چې هغوی ته به د هغوی اعمالنامې په ښي لاس کې ورکول کیږي. له دې ډول خلکو سره به آسان حساب وکړی شي او خپلو خپلوانو ته به خوشحاله او کامیابه ورستانه اراکوزیا رادیو چې ویره به ختمه وي، زړونه به خوشحاله وي او د خلکو ترمنځ به په لوړ سر داسې ووایي إني ظننت أني ملاق حسابیه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. زما یقین و چې زه به د خپلو عملونو له حساب سره مخ کیږم، نو دا به په خوشحاله ژوند کې وي، په لوړو باغونو کې چې د هغې میوې راشکول به نږدې وي. ورته ویل کیږي به خوراک او څکاک کوئ تاسې په خوشحالي سره د هغو عملونو په سبب چې تاسې په تیرو ورځو کې کړي دي. د دنیا په لنډ او محدود ژوند کې دوی د الله رب العزت د احکامو او د اوامرو پابند شول. ژوند د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر که. د دنیا ژوند ته دوی ژوند ونه ویلې، بلکې د دنیا ژوند دوی وسیله ګرځوله د ابدي ژوند لپاره. نو هلته به ځکه ورته ویل کیږي چې خوراک او څکاک کوئ تاسې په خوشحالي سره د هغو عملونو په سبب چې تاسو په تیرو ورځو کې کړي وو، یعنې په دنیا کې مو کړي. او بل هغه ډول خلک دي چې هغوی ته د هغوی اعمالنامې د هغوی په چپو لاسونو کې د شا له لورې ورکول کیږي. دا به هغه ذلیل، تاواني او بدکاره انسان وي چې خپل عمر یې ضایع کړی وي، آخرت یې برباد کړی وي، تنګسو راګیر کړی وي او د مخلوق په وړاندې مخ تور شوی وي، لکه چې الله رب العزت په صورت انشقاق کې 10، 11 او 12 آیتونو کې فرمایي واما من اوتي کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. او هغه چې عملنامه له شانه ورکړی شي نو هلاکتونه به راوغواړي او بل اور ته به داخل شي، بېشکه دا په خپل کور کې خوشحاله و. د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و، عیشونه او عشرتونه یې کول، ژوند یې په بېحیایي او په فساد کې تیر کړی و. په دې پوه نه و چې دا هر څه به الله رب العزت راته لیکي او د حشر په ورځ به زما عملنامه الله رب العزت زما په چپ لاس کې او د شا له لورې راکوي. همدارنګه الله تعالی په صورت حاقه کې 25 آیت نه تر 29 آیت پورې فرمایي واما من اوتي کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها كانت القاضیه ما اغنى عني مالیه هل لك عني سلطانیه. او هغه څوک چې ورکړل شي عملنامه ده په چپ لاس ده کې، نو او به وایي له غمه ای کاشکې نه وی راکړل شوې ما ته اعمالنامه زما او نه وی پوه شوی چې څه دی حساب زما. ای کاشکې وی ړومبنی مرګ زما په دنیا کې خلاصونکی زما د دوهم حیات نه، دفع ونه کړه له ما ځنې مال زما، برباد شو له ما ځنې سلطنت او حکومت زما. نن خو دلته په حکومتونو او په اولادونو او په قدرتونو نازیږي. د همدې اولاد لپاره سود کوي، رشوت اخلي، حرام کوي. هغه چارواکي چې په حکومتونو کې دي ظلم کوي، جبر کوي. خو د حشر په ورځ چې کله الله رب العزت اعمالنامه د شا لخوا په چپ لاس کې ورکي، نو هلته به وایي ما اغنا عني مالیه، دفع ونه کړه له ما ځنې مال زما، هل لک عني سلطانیه، برباد شو له ما ځنې سلطنت او حکومت زما. هلته به نه اولاد دته کم ګټه ورسوي او نه حکومت او قدرت. دا دوکه شوي دي،
دا غولیدلی دي چې نن په اولادونو په زامنو او په حکومتونو او په قدرت باندې نازیږي او لاسونه یې د خلکو په وینو باندې سره دي، په خلکو باندې ظلم او وحشت ترسره کوي. همدارنګه د مسند احمد او د نسائی حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هر چې کافر او منافق دی نو د مخلوقاتو په مخ کې به پرې آواز وشي چې دا هغه کسان دي چې پر خپل رب یې دروغ ویلي و، خبردار د الله تعالی لعنت دی وي پر ظالمانو. الله رب العزت هلته په چا باندې ظلم نه کوي. څه دی چې په دنیا کې ترسره کړي د هغو بدله به هلته ویني، که دې ښه کړي و ښه او که دې بد کړي و بد. په صورت جاسیه کې 9 آیت کې الله فرمایي هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. دا زمون کتاب یعنی عملنامه ده چې په تاسو باندې حق وایي، بېشکه موږ هغه څه لیکلي چې تاسو کول. دا نه چې تاسو ښه کول موږ پکې بد لیکلي وي، دا نه چې تاسو بد کول موږ پکې ښه لیکلي وي. څه مو چې ترسره کړي دي هغه پکې لیکل شوي دي. اوس تاسو عملنامه ستاسو تر مخ غړول کیږي، په تاسو باندې ګواهي وایي. نو کله چې بندگان خپلې عملنامې واخلي نو د اعمالو وړاندې کول او حساب به پیل شي. تر عرض وروسته یعنی تر وړاندې کولو وروسته د عملونو طول، د صراط په پله باندې تیریدل او جنت او دوزخ دی. عرض څه ته ویل کیږي، څه شی به عرض کیږي، د عرض په منځ کې به د بنده څه حال وي، دا به انشاءالله تاسو ته په تفصیل سره بیانیږي. د عرض 2 معناګانې دي. اول الله تعالی ته د ټولو مخلوقاتو مخامخ کیدل. په دې عرض کې حساب او د اعمالو په اړه مناقشه نشته، بلکې د لوی رب مخې ته ودرېدل دي چې ټول انسانان، پیریان او حیوانات به ورته په داسې حال کې مخامخ شي لکه چې په لومړي ځلې پیدا کړي ول، او له الله تعالی نه به هیڅ شی پټ نه وي، لکه چې الله رب العزت په صورت حاقه کې 18 آیت کې فرمایي یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه. په دغه ورځ کې به تاسې وړاندې کړی شئ الله تعالی ته سره د حساب، پټه به نه پاتې کیږي له اعمالو د تاسې هیڅ یوه پټه خبر، هر څه به هلته الله ته مخکې کیږي. دویمه معنا مخامخ کیدل او حساب کول. په دې عرض کې به له بندګانو څخه پوښتنه کیږي او د عملونو په اړه به ورسره مناقشه هم کیږي چې تاسې پیغمبرانو ته څه ځواب ورکړی و، څه عمل مو کړی و. دا ځای به پر بندگانو ډیر سخت شي، پښې به وښویږي، کوچنیان به سپین ګیري شي، ژبې به ګونګۍ شي، لکه چې الله رب العزت په صورت غاشیه کې 25 او 26 آیتونو کې فرمایي ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. بېشکه خاص موږ ته دی راتګ د دوی په قیامت کې، بیا بېشکه زموږ په غاړه دی حساب د دوی. نو یا الله موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړه چې هغه سخته ورځ ته په موږ باندې آسانه کړي. د بدو اعمالو د بېحیایي او د فحاشي نه مو ته وساته. نو درنو ورونو او خویندو، د دنیا ژوند محدود او لنډ ژوند دی. راځئ چې په دې لنډ ژوند کې د الله رب العزت د حکمونو تابعداري وکړو، د الله رب العزت د اوامرو تابعداري وکړو، د هغو څیزونو نه چې رب العزت منع کړي د هغو نه ځان وساتو، خپل ژوند په قرآن او په سنت باندې ښایسته کړو چې هغه سخته ورځ الله را باندې اسانه کړي. او که د ژوند په غفلت کې تیریده، نه درته حرام معلوم ول، نه درته حلال معلوم ول، بس دنیا ته د دنیا ویلې وي، د دنیا ژوند ته د ژوند ویل، نو په هغه ورځ کې چې ستا عملنامه ستا مخې ته خپره شي، بیا به الله رب العزت ته څه ځواب وایي.
الله هلته تا سره حساب کوي. ته په دې پوه شه د الله نه خلاصون نه لرې. ستا اندامونه او ستا غړي به هلته په تا باندې ګواهي ورکوي چې تا دا کړي، دا دې کړي، دا دې کړي. په کومه ځمکه دې چې ترسره کړي هغه ځمکه به په تا باندې ګواهي ورکوي. د الله نه وویرېږئ، د الله د حکمونو پابند شئ، د رسول الله د ارشاداتو په رڼا کې خپل ژوند تیر کړئ. په دې کې کامیابي ده، په بل څه کې کامیابي نشته. د حساب معنا څه ده؟ دا به قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. حساب شمیرلو او احصایې ته ویل کیږي. د الله تعالی انصاف دا دی چې د قیامت په ورځ له بندگانو سره حساب کوي. او چا چې ځان الله تعالی ته نږدې کړی، عملونه یې کړي، له هغه چا سره نه یو شان کوي چې نافرمانی او مخ اړونه یې کړي وي، بلکې د ټولو عملونو شمیرل او څارل کیږي. په آخرت کې له بندگانو سره د حساب طریقې بیلابیلې دي. ځینې به بې حسابه او بې کتابه جنت ته داخل شي، له ځینو سره به آسانی وکړه شي او له ځینو سره به سختی وکړه شي. یا الله ته موږ بې حسابه او بې کتابه جنت ته داخل کړه. که ته را سره حساب وکړې موږ قدم هم نشو اخیستلی. هغوی چې بې حسابه جنت ته داخل کیږي دا به 80,000 کسان وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې به د ایمان، تقوا، صبر او جهاد له امله چڼ شوي وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی په اړه فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، ما ته د حج په موسم کې خپل امت را پیش کړی شو، نو په ډیروالي او ښایسته شکلونو یې خوښ شوم، ځکه چې سمه او غر ټول یې نیولی. نو راته یې وویل ای محمده په دې خوښ یې؟ محمد رسول الله وفرمیل هو زما ربه. نو الله وفرمایل له دوی سره به 80,000 نور داسې وي چې بې حسابه به جنت ته داخلیږي. دا څوک دي؟ هغه کسان دي چې دمونه نه غواړي او نه داغ لګوي، یعنی کوډګرو او جادوګرو ته روان نه دي. بروسه یې په الله ده. هغه کسان چې په فالبینانو ګرځي، هغه کسان چې په مفسدو تعویزګرو ګرځي، هغه کسان چې په بې حیاو جادوګرو ګرځي، هغه کسان چې داغونه او خالونه لګوي، هغوی دې پوه شي چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې په دې ډله کې نه دي چې بې حسابه به جنت ته داخلیږي. عکاشه وویلې له الله تعالی نه وغواړه چې ما هم په دوی کې شمیر کړي. محمد رسول الله ویلې ای الله دا هم پکې حساب کړه. بیا بل سړي ویلې له الله تعالی نه دعا وغواړه چې ما هم پکې حساب کړي. محمد رسول الله وفرمیل له تا نه ورته عکاشه مخکې والی وکړه. نو تا ته وایم پلاره، تا ته وایم درنې مورې او درنې خورې، په فالبینو، په جادوګرو او په ساحرانو باندې مه ګرځه، په زیارتونو او په قبرونو باندې مه ګرځه چې الله رب العزت دې بې حسابه او بې کتابه جنت ته داخل کړي. ځکه د نن ورځې فالبینان او دا مفسد تعویزګران چې د قرآن او د سنت علم ورسره نشته او دا جادوګر د خلکو نه ایمان، عقیده او حیا واخیستله. دوی ستاسو د ایمانونو غله دي، دوی ستاسو د جیبونو غله دي، دوی ستاسو د عقایدو غله دي. دا پروا نه لري چې په تا څه کیږي. له دغه 80,000 کسانو سره د هغوی د اعمالو حساب نه کیږي او نه ورسره داسې سختی کیږي لکه چې له نورو سره کیږي. الله تعالی دې موږ هم پکې حساب کړي. خو ځینې به هغه وي چې الله تعالی ورسره د هغوی په عملونو حساب کوي، خو الله به آسان حساب ورسره وکړي او کومه مناقشه او باریکي به پکې نه وي، خو یوازې به ورباندې خپل عملونه پیش کړی شي او بیا به الله تعالی د هغوی له بدو عملونو نه تیر شي، الله به جنت ته ولي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی به مؤمن رانږدې کړي، نو پرده به پرې واچوي او ورته به ووایي آیا ته خپله فلانی ګناه پیژنې؟ فلانی ګناه پیژنې؟ بنده به وایي هو زما ربه. تر دې چې کله یې په ګناهونو قائله کړي
او ګمان یې راشي چې هلاک شوم، ځکه الله رب العزت به ټول ګناهونه ورته یاد کړي. دا به دا ګمان وکړي چې هلاک شوم، تباه شوم. نو الله رب العزت به ورته ووایي په دنیا کې مې پر تا باندې پرده اچولې وه او نن هم درته بخم. نو د نیکیو عملنامه به ورته ورکړي او الله به جنت ته ولیږي. یا الله ته هم زموږ په ګناهونو پرده واچوه، ګناهګاران یو، ستا له حکمونو هم سرغړونه کړي، ستا له اوامرو هم سرغړونه کړي، په ګناهونو کې هم ژوند تیر کړی. تا ته زموږ ګناهونه معلوم دي، یا الله ته پې پرده واچوه او راته یې وبخه. تل لپاره د آسان حساب لپاره دعا کوئ. دا وایئ چې اللهم حاسبني حسابا یسیرا، ای الله له ما سره آسان حساب وکړه. ام المؤمنین فرمای ما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه په لمانځه کې دا دعا واورېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویل اللهم حاسبني حسابا یسیرا، ای الله تعالی له ما سره آسان حساب وکړه. د مسند احمد حدیث دی. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمونځ خلاص که نو پوښتنه مې ترې وکړه چې له حساب یسیر څخه موخه څه ده؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې الله تعالی د هغه عملنامې ته وګوري او له ګناهونو یې تیر شي. که خویندې یاستئ که ورونه یاستئ دا دعا کوئ چې اللهم حاسبني حسابا یسیرا. له الله څخه غواړو چې زموږ حساب سپک کړي او موږ سره د عفوې او د حلم معامله وکړي. ځینې به هغه وي چې حساب به ورسره سخت شي، په ګناهونو به ورټل شي او په حساب کې به ورسره مناقشه او باریکي وشي چې په لمانځه کې دې ولې افراط او تفرید کړی دی، زکات دې څنګه ورکړی، د مور او پلار نافرمانی دې ولې کړې ده، د بندگانو حقوق دې ولې نه دي ادا کړي او داسې نورې. او په دې حساب کې به بنده ته عذاب ورکړی شي، پریشانه به شي، او به ویریږي، هلاک به شي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی. د قیامت په ورځ هیڅ داسې کوم کس نشته چې حساب ورسره وشي مګر هلاک به شي. ام المؤمنین فرمایي ما وویلې ای د الله رسوله، الله رب العزت خو فرمایلی دي چاته چې عملنامه په ښي لاس کې ورکړه شوه نو زر ده چې آسان حساب به ورسره وکړی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په دغه آیت کې موخه او هدف له حساب نه عرض دی او د قیامت په ورځ چې په حساب کې له چا سره مناقشه وکړی شوه نو هغه ته به عذاب ورکول کیږي. چې الله درته وویلې چې دا دې ولې داسې وکړه، دا دې ولې داسې وکړه، لاړې هلاک شو. په دې ځای کې له عذاب څخه موخه د اور عذاب نه دی، بلکې هغه پریشانی، ویره، خپلو ګناهونو ته په کتلو شرمېدل او د خپلو کارونو پر یادولو ذلیله کېدل ترې مراد دي چې دا به ورسره مخ کیږي. نو الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. که بل وخت نه وي کله چې شپې خپلې بسترې ته ځئ او ویده کیږئ، یا وارې خو ځان سره سوچ وکړئ چې په نننۍ ورځ کې ما څومره خپل ژوند د الله د حکمونو او د اوامرو مطابق تیر که او څومره مې د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه سرغړونه وکړه، څومره مې دروغ ویلي، څومره مې خلک دوکه کړل، څومره مې قسمونه وخوړل، څومره مې سود ترلاسه که، څومره مې رشوت واخیسته او څومره مې حرام ترلاسه کړل. دا سوچ خو دا شپې چې بیده کیږئ ځان سره یو وارې وکړئ، خو دا سوچ موږ سره نشته. بس د دنیا ژوند ته موږ ژوند ویلی چې نن یې څنګه تیره کړو، سبا یې څنګه د دې نه ښایسته تیره کړو، بله ورځ یې څنګه د دې نه ښایسته تیره کړو. تمیز او تفکیک د حلالو او د حرامو به اصلا نه وي. خو ځینې به هغه کسان چې هغوی سره به حساب اوږد او سخت شي. دا به اورو قدرمنو اوریدونکو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي